سلامونه او ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نن بیا یوه کیسه درته کوو. په پای کې تاسې راته ووایئ چې له کیسې مو څه زده کړه. د یوه کلي له خلکو پاچا ته یو چا شکایت وکړ چې دا خلک په شیدو کې اوبه اچوي. دا چې پاچا د کلي خلکو ته راغی او ورته ویل چې ولې په شیدو کې اوبه اچوئ، خلکو ټولو انکار وکړ چې موږ شیدو کې اوبه نه دي اچولي، بلکې دا چا چې دا ادعا کړې ده د دروغ ویلي دي. دا چې پاچا ته ثابته شي دا خبره رښتیا ده که دروغ، نو پرېکړه یې وکړه چې د کلي په منځ کې به یو لوی بیلر یا یو لوی ټانکۍ ږدي او ټول کلي خلکو ته یې امر وکړ چې نن شپه به هر څوک له خپله کوره یو مرتبان شیدې راوړي او دغه بیلر ته به اچوي. دا بیلر یا ټانکۍ داسې ډیزاین کړه چې څوک یې منځ ونه شي کتلی، یوازې همدا چې راشي او شیدې ور واړوي. ټول کلي ته یې امر وکړ چې نن شپه هر کور مکلف دی یا د هر کور والا مکلف دی چې یو مرتبان شیدې دغه بیلر ته ور واچوي. همداسې وشو، د کلي په منځ کې بیلر ورته کېښوده، خو هر کور مالک له ځان سره دا فکر وکړ چې زه هسې نور کلیوال یو مرتبان شیدې ور اچوي، زه به یو مرتبان اوبه ور واچوم، نو دا زما یو مرتبان اوبه خو به د هغې هم په دومره شیدو کې نه ښکاري. همدا فکر د کلي ټولو خلکو کړی و، د هر کور خاوند همدا فکر کړی و چې نور کلیوال هسې هم شیدې ور اچوي، راځه زه به یوازې یو مرتبان اوبه ور واچوم د شیدو پر ځای، او په دومره ډېرو شیدو کې خو د یو مرتبان اوبه هسې هم نه معلومېږي. همداسې وشو، د کلي ټولو خلکو هر یو د شپې یو مرتبان اوبه بیلر یا ټانکۍ ته ور واچولې. سهار چې پاچا راغی او د بیلر یا د ټانکۍ سر یې خلاص کړ، ګوري چې ټوله ټانکۍ له اوبو ډکه ده. تاسې راته ووایئ له کیسې مو څه زده کړه او کم پند پکې و په دې کیسه کې. مننه، تر بیا ښې چارې.